وخت کې څه مشرانو ته خبر وکړم مالې ګورئ دا کشره طبقه مجاهدین دغه قربانیانو ټولې دغو ورکړې دا په اکثرو شیانو کې ګیلمن کېږي تاسې ته درچې تاسې خوشکې ورته شروع کړئ د دوی په قربانۍ باندې د فتح نه مخکې مې هغه وخت کې بعض مشران ته ویلي د دوی د قربانۍ اثر ده چې تاسې باندې خدای دا نعمتونه کړي د دغو زړونه خوشحاله کول پکار دي خو وی به معقوله طریقه به ګیلمن وي دغه صحابه هم په معقوله طریقه ګیلمن و که نه و خو یو طرف ته په هغه پټ راز نه و خبر په حکمت نه و خبر رسول الله په هغه حکمت خبر کړه که ګیلمن یې خو داسې په یو حکمت خبر که پوه یې که اثار مې نه ده کړی قومیت مې نه ده کړی انډیوالي مې نه ده کړې د دغه مصلحت په بنیاد باندې مې دا کار کړی خو ملګري خو دلسرده کوه مه ناامیده کوه خو مه که موږ د درس او د قرآن او د حدیثو سره تعلق ولرو پرون مو ویل چې قاضي شوم حدیث مه پرېږده بیا به په دغو شیانو پوه یو مخلص ملګري به نه رانه خفه کېږي نن ما ته دا اوس بار بار په ګیلو باندې راځي چې چیرې سره پیښ شو ډېر ملګري دغه ته رسېدلي دي چې وایي موږ په مسؤلیت کې هم دي خو استعفا ورکوو بعضې نقصانونه ویني بعضې شیان ویني خو یک طرف ته په بعضې مصالحو بیا نه یې پوهي زړې ادارې پلانکی ده او د زړې اداره پلانکی ده یا د پلانکي سره دا کېږي یا د پلانکي سره دا کېږي په مصالحو نه یې پوهي په جذباتو کې وي ګیلمن یې خو پوه یې که په مصالحو یې پوه یې که قناعت وکړه د ده ناز واخله خفه کوې ولې دغه ته ولې مجبوره کوي چې کار پرېږدي ګټلی کار بېرته خدای نه خسته د لاس نه وځي چې دا ښه خلک بېرته دا مخلص خلک بېرته د صف نه ووځي بیا به چا ته پاتې کېږي اداره خو بېرته به مفسدینو ته پاتې کېږي دې غریبانان په جذباتو کې دا د شلو کلو د قرباني اثر ته نه ګوري چې اوس خدای د خدمت موقع راوستلې زه په جزي شي باندې ګیلمن کېږدم خدمت ولې پرېږدم بېرته ولې موقع مفسدینو ته په لاس ورکړم چې زم تر وځم تم تر وځې بلم تر وځې بلم تر وځې بېرته به بیا دغه مفسدینو ته خبره پاتې کېږي که نه پاتې کېږي په هر تقدیر اصل موجود د موږ دغه ځای ته باید وګورو ګورې